او د رحمت الله نبي له تره زوی حاجي ابراهیم سره کېنولو. دوی اول ځل راته وویل چې ضرور یو دوه کارونه درته ښیي، دا به اول ځل وکړئ بیا به وړاندې ځو. او اول د وحید مژده په نوم کس راباندې ووژه. د کابل په اومه حوزه کې وحید مژده د خپل کور څخه مسجد ته روان و. د وحید مژده د رسول لپاره حاجي ابراهیم موږ ته یو نفر راکړ چې بادامګل نومېده، د مردان وردګ ولایت د سیدآباد ولسوالۍ اوسېدونکی و. هغه موږ ته د وحید مژده کور وښودل او دا معلومات یې راکړل چې وحید مژده فی الحال په کور کې و. په دوهم ځل باندې موږ د محمد حسین حقیار په نوم یو هدف راکړ چې په هغې باندې موږ د ترور کار وکړ. هغه بچ شو، زخمي شو. بیا د انتخاباتو وخت رانږدې و، موږ ته د سرور دانش د وژلو نقشه راکړله. موږ یې هغه ځای ته بوتلو، د موټر او نوې ته راوښودو، هغه ځای راته وښود. بیا موږ ډېر کوښښ وکړو خو کامیاب نه شولو. له دې وروسته حاجي ابراهیم موږ ته وویل چې مشران غواړي له تاسو سره ملاقات وکړي، د دې غټ او مهم کارونه تاسو ته وسپاري. په شاهیناو ساحه کې یو لوکس او غټ کور ته بوتلو چې له یو څه وخت انتظار وروسته موټر راغلل چې د انجینر رحمت الله نبیل او ماهر په نامه دوه کسه غټ مشران راغلل. نو ښه روغبړ او ښه پوښتنې یې راسره وکړې. راته ویل چې اصلي د دین خادمان تاسو ستاسو غوندې خلک دي. بیا رحمت الله نبیل حاجي ابراهیم ته وویل چې دوی ته ښه مسونه او د امن ځای برابر کړه او مصارف ورته حواله کړه. ویل تاسو هلته اوسېږئ، د کار نقشه او پروګرامونه به ماهر درکړي او ستاسو فدان ملګری به حمد تاسو سره اوسېږي. د خدمت لپاره به خلک موظف وي او ماهر ته یې وویل چې دوی د $15,000 د مصارفو لپاره ورکړي. بیا ماهر حاجي ابراهیم ته وویل چې د ډاکټر ضیاءالدین ته د شورا په نوم دفتر ونیسه. لوحه ورباندې ولګوه، د وردګ ولایت د قومي شورا د رئیس دفتر ورباندې ولیکه. دغه ملګري ولته په دوهم چت کې اوسېږي او د حفاظت لپاره به ښه معتمد کسان ورته وټاکي. موږ ته یې ویل دغه ځای به موږ تاسو ته یو هفته کې برابر کړو. هغه $15,000 یې موږ ته همدلته راکړل. یو هفته بعد یې موږ ته زنګ ووهل چې راسئ جې تیار دی. د خوشحال خان په سیمه کې موږ ته جې نیولو او دوه کسي خادمان یې موږ ته نیولي وو. په لاندې دفتر کې بادامګل او د فدایي په نوم یو کس اوسېده. تقریبا 11 ورځې بعد ابراهیم راته وویل چې ماهر غواړي درسره وګورئ. د ابراهیم په هیلکس موټر کې شهزادګ سیمې ته راغلم چې تور رنګه کروزین ولاړ و. زه عبیدالله ور وختلو.